زه اوس هممهال د بوډۍ بازار کې موجود یم چیرته چې د پټرول او د ډیزلو قیمتونه په ټول ملک کې کم شوي دي، خو دلته کې د هغو فایده بوډۍ تحصیل کې خلکو ته نه میلویږي، ځکه چې دلته کم د کرایي ریټونه ګوډیو والا خېجولي په خپل ترو باندې، یعنې په خپل منمانۍ باندې هغه اوس هم په همغه شانتې برقرار دي او تر اوسه پورې هغه د کرایي کم ریټونه و هغه کم نه کړلی شول او نه تر اوسه پورې ضلعي انتظامیې د دغې حوالې سره څه اکشن اخیستی دی، ځکه چې دلته کې د ګوډیو سره هېڅ کرایانما نشته دی. هر سړی په خپل ریټ باندې په خپل منمانۍ باندې هغه ګوډیو نه کې د سوارو نه چې کم سوارلی دي او خلک یې صدروي پبلک کم ګوډي دي هغو نه هغه کرایه اخلي په خپل منمانۍ باندې. دلته کې څوک 100 روپۍ اخلي، څوک 120 څوک 100 روپۍ اخلي. هېڅ ریټ په بوډۍ بازار کې نشته دی چې دغو کړلی شوی. ځینې انتظامیه هم په دا باندې خوښه ده او تر اوسه پورې هېڅ اډې دپاره یا کوم سوارلي دي کیلومیټر په ترو باندې، یعنې په کیلومیټر وایز باندې تر اوسه پورې دلته کې هېڅ کرایانما نه ده مختص کړلی شوې. خلکو د ضلعي انتظامیې دومره غوښتنه کړې وه چې د پټرولو او د ډیزلو کم ریټونه کم شوي دي، نو دا دی د هغو ګوډیو له کرایانما مختص کړي چې هغې باندې هغه د سوارو نه خپله کرایه اخلي.